बस पेट के खातिर रोजी موږ دا کار د پیسو لپاره کوو. خلک هم ترې خوند اخلي او ځینې خو ان وایي چې دا کار مه کوئ. ये लोग خانسو جوګي دلته هر ورځ د خپلو مارانو سره لوبي کوي او چاپیره لیدونکي هم ترې خوند اخلي. هغه د پاکستان په سویلي سند ایالت کې د جوګیانو د قبیلې دی. د احتمالي خطرونو سره بیا هم خانسو جوګي هیڅکله د بل کار په هکله فکر نه دی کړی. वो हमारा दोस्त ने आता जो सांप का मजमे दिखाता था زما یو ملګری په یو نمایش کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. مار یې په پوزه کې واچو. مار هغه وچی چې اوزار یې په بدن کې ژر تیت شول او مړ شو. موږ نور کارونه نشو کولی. دا زموږ لپاره د پیسو د ګټلو لار के ده. मसले से हिसाब से हम लोग भी ये काम नहीं छोड़ सकते हैं. د مار نیولو کسب په پاکستان کې له یو نسل څخه بل ته انتقالیږي. 7 पीढ़ी से ये हम लोग करते आए زموږ و نسلونو دا کار کړی. زما زمان کله چې لوی هم شي نو هم دا کار به کوي. دوی ماران نیسي او د خلکو سات ورسره تیر وي. دا له نسلونو زموږ کار او روزګار دی. په داسې حال کې چې له مارانو سره د غراز لوبې د مارګیرانو لپاره د عاید سرچینه وي، خو منتقدین بیا وایي چې دا د ژوندیو ژویو ازارول دي. کله ناکله مو عاید ښه وي. موږ په میاشت کې تر 10,000 کلدارو پورې پیسې ګټو، خو ځینې وختونه موږ په سختۍ سره تر 12,000 کلدارو عاید لرو. موږ باید په دې لږو پیسو د خوړو په شمول خپل ټول مصارف پوره کړو.